د سلیمان بندي. د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته چې کله محمد بن قاسم خپل هستوګنځي ته ننوتلو، یزید بن ابو کبشه ورباندې غږ وکړ. خالد، زبیر او بهیم سنگ هم له ابو کبشه سره وو. محمد بن قاسم په دروازه کې ودرېد او هغوی ته یې وکتل. یزید چې ورنږدې شو، خالد، زبیر او بهیم سنگ یې رخصت کړل. د محمد بن قاسم لاس یې په لاس کې ونیو او دواړه کوټې ته ننوتل. په کوټه کې مشال بلېده. علي په کرسۍ بیده شوی و. محمد بن قاسم یزید ته په یو کرسۍ کې د کېناستو اشاره وکړه او ویې ویل: د دې هلک له ما سره ډېره مینه ده. دی هم په برهمن آباد کې بندي و. یزید وموسکل او ویې ویل: په دې خاوره کې داسې څوک نشته چې له تا سره یې مینه نه وي. محمد بن قاسم په چوکۍ له کېناستلو سره د موضوع د بدلولو لپاره وویل: ما غوښتل چې له سن نه د تلو نه وړاندې تا ته د دې ځای ټول حالات بیان کړم. اراده مې وه چې سهار وختي تا ووینم، خو دا ښه وشول چې ته پخپله راغلې. یزید وویل: زه تا ته د سند د حالاتو د پوښتنې لپاره نه یم راغلی. زه تا ته د دې لپاره راغلی یم چې ته باید همدلته پاتې شې. محمد بن قاسم ځواب ورکړ: ستا د همدردۍ نه مننه، خو زه د امیر المؤمنین د حکم نه سرغړونه نشم کولی. یزید وویل: مګر ته نه پوهیږي چې سلیمان ستا د وینو تږی دی. محمد بن قاسم وویل: ما ته معلومه ده، خو زه نه غواړم چې د خپلو څو څاڅکو وینو لپاره اسلامي نړۍ په دوو برخو وویشم. یزید ورته وویل: ته په دې عمر کې زما له اټکل نه زیات د حکمت خاوند یې. بیا هم که زه پخپله ولاړ شم او سلیمان ته ووایم چې په سند کې تر یو لږ زیات پوځ د محمد بن قاسم ملاتړ کوي، نو هغه به له تا سره د جګړې خیال پرېږدي. محمد بن قاسم وویل: بیا به هم د دې نتیجه دا وي چې زه له اوله ما سره د مسلمانانو یوه لویه ډله به له مرکز نه جلا شي. موږ به په دې نړۍ د ټولنیزو او ګډو هڅو جهاد څخه محروم شو. زه تا ته د دې ټکي ښودل لازم نه بولم چې د نړۍ ډېر لوی ځواکونه ګډوډیو او د یوه مرکزیت د نشتون له وجه ډوب شول او له منځه ولاړل. یزید وویل: ما ته له لمانځه نه د مخه د ارور د مخورو او هیات راغلی و. هغوی ویل چې له موږ نه خپل دیوتا مه لرې کوئ. که سلیمان له تا سره څه بد سلوک وکړي، نو دوی به ټول هندوستان د هغه په خلاف راوپاروي. محمد بن قاسم وویل: ته د دوی غم مه کوه، زه به دوی ضرور وپوهوم. یزید د محمد بن قاسم تصمیم نه ماتېدونکی ولید، چوپ شو. وروسته بیا محمد بن قاسم هغه ته د سند ټول حالات وویل او ده ته یې له دې ولس سره د ښه سلوک او غوره چلند کولو مشوره ورکړه، او په سختو حالاتو کې د دې بل له والي ناصرالدین او بهیم سنگ نه د هدایت اخیستلو مشوره هم ورکړه. یزید له ځایه جګ شو او ویې ویل: زه تا ته یوه بله خبره کول غواړم، هغه دا چې تاسو د سلیمان د حکم د تعمیل لپاره دلته زولنې مه اچوئ، او پر دې اصرار کوم چې په دې به د زرګونو مسلمانانو زړونه زخمی شي او امکان لري خلک پرې راوپارېږي. محمد بن قاسم وویل: که تاسو دا مصلحت بولئ نو زه اصرار نه کوم، که نه نو ما خو د امیر اطاعت کوو او زولنو اچولو ته په ویاړ تیار وم. یزید لاس ورکړ او ویې ویل: زه یوه بله پوښتنه کوم، د عربو په سردارانو کې ستا تر ټولو نږدې دوست څوک دی؟ محمد بن قاسم وویل: ټول زما نږدې دوستان دي، خو تر ټولو زیات چې زما د ژوند په ټولو رازونو خبر دی هغه زبیر دی. هغه به تل له تا سره یو ځای وي. یزید وویل: نه، زه هغه د یو ضروري کار لپاره په بیړه مدینې ته استوم. تاسو هغه زما کوټې ته راواستوئ. محمد بن قاسم علي پاڅوه او ورته یې وویل: دی خپلې کوټې ته ورسوه او زبیر هم ورواستوه. یزید یې په خپله کوټه کې پرېښود. علي د زبیر د راغوښتلو لپاره ولاړ او یزید د مشال په رڼا کې کېناست او په لیک لیکلو بوخت شو. له لږ ځنډ وروسته زبیر کوټې ته ورغی. یزید د لاس په اشاره هغه ته د کېناستلو وویل. زبیر تر ډېره ناست و. د لیک تر لیکلو وروسته یزید هغه ته مخ ورواړه او ورته یې وویل: ته د یو اوږد سفر تیاری ونیسه، دا لیک ولوله. یزید لیک د زبیر په لاس ورکړ.
هغه چې لیک ولوس په مړاوي څېره یې تازګي راغله. یزید د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله په نامه لیک لیکلی و چې په هغه کې محمد بن قاسم د اسلام ستر مجاهد بللی و او له حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نه یې غوښتي و چې د سلیمان له انتقام نه یې د ژغورلو ممکنه هڅې وکړي. د یزید د لیک وروستي الفاظ داسې وو: محمد بن قاسم غوندې مجاهد هر وخت نه زیږي. ما په ژوند کې ډېر لوی لوی خلک لیدلي دي، خو د دې زلمي د عظمت سم اټکل نشم کولی چې په 19 کلنۍ کې یې سند فتح کړ او اوس د 112,000 سرخندویانو په موجودیت کې په خوښۍ د امیر اطاعت لپاره زولنو اچولو ته چمتو دی. محمد بن قاسم د اسلامي نړۍ په بدن کې یو داسې زړه دی چې هر ټکان یې زما غوندې انسانانو د ټول عمر له ریاضت او عبادت نه ارزښتناک دي. ته د اسلامي نړۍ د یو نه جبرانېدونکي زیان څخه ژغورلی شي. زبیر چې لیک ولوست یزید ته یې وکتل او ویې ویل: ستا باور دی چې هغه به په سلیمان اثر ولري؟ یزید وویل: زما باور دی، هغه اوس په مدینه کې دی، ته ورشه خو په لاره کې یوه شیبه هم مه ضایع کوه. د سلیمان د مشاورینو له محمد بن قاسم سره یوازې پر دې دښمني ده چې هغه د حجاج بن یوسف زوم دی. هغوی به د دې هڅه وکړي چې د محمد بن قاسم په باب زر تر زره پرېکړه وشي. سلیمان به هم دومره د نفوس خاوندان زیات ژوندي پرېښودل ته پرېنږدي او دا خطرناک ګڼي. عمر بن عبدالعزیز که په مدینه کې نه و، هر ځای چې و ځان ورسوه او هڅه وکړي چې د محمد بن قاسم په باب وروستی پرېکړې نه د مخه دمشق ته ورسیږي. زما په نظر دا د ټول هندوستان د فتح نه مهم دی. زبیر جګ شو او ویل: زه هم دا اوس روانېږم. یزید: ورځه خدای دې مل شه. زبیر د یزید له کوټې نه ووت، په منډه خپلې کوټې ته ورسېد. ناهید، زهرا او خالد یې انتظار کوو. ټولو په یو غږ ترې وپوښتل: څه خبر دې راوړی؟ زبیر وویل: زه مدینې ته روانېږم. دومره یې وویل او بلې کوټې ته د جامو بدلولو لپاره ننوت. لږ ځنډ وروسته یې جامې بدلې کړې او راووت. ناهید بې له دې چې ترې وپوښتي پر دیوال ځوړنده توره یې راواخیستله او په لاس کې یې ورکړه. خالد اوچت شو، ویل: زه هم در سره ځم. زبیره، توره تر ملا وتړه. زبیر توره تر ملا وتړله او ویل: نه، ته ناهید زهرا در سره کړه او له محمد بن قاسم سره بصرې ته روان شه. زهرا وویل: وروره، په مدینه کې ستا څه کار دی؟ زبیر ځواب ورکړ: زه داسې چاته د یزید لیک وروړم چې د محمد بن قاسم ژوند ژغورلی شي. خالده، ته چې بصرې ته ورسېدې سیده د محمد بن قاسم کور ته ورشه او زبیدې ته تسلي ورکړه. زه امیدوار یم چې زر به هلته در ورسېږم. ناهیدې د خدای پامان. زهرا، زما د بری دعا کوئ. زبیر دا وویل او له کوټې ووت. په لاره کې د محمد بن قاسم کوټه وه. دننه د مشال بلېده. په دروازه کې ودرېد، دننه یې وکتل او بیا څه سوچ وروسته چوپ کوټې ته ننوت. محمد بن قاسم په درانده خوب ویده و او په شونډو یې د یو ماشوم سپېڅلې مسکا غوړېدلې وه. هغه مسکا چې د زبیر په شونډو تل غوړېدله لیدله، تر سر پورې په دیوال هغه توره راځړېدلې وه چې کم عمره سالار د سن مضبوطې کلابې او د سن د اوسېدونکو زړونه پیتابې کړي وو. د زبیر په زړه کې نامعلوم احساسات په غورځنګ شول. په سترګو کې یې اوښکې راغلې او په رېږدېدونکي غږ یې په ورو ورغږ کړ: زما وروره، زما دوسته، زما سالاره، خدای دې مل شه. له محل نه د وتلو په وخت کې زبیر وېرېدلی زړه ته دا راوستل چې او ویل به یې: نه، موږ به خامخا یو ځل بیا سره ګورو. د دې جملو په تکرار زبیر له کوټې ووت. سهار د محل د دروازو په مخ کې د پښې ښودلو ځای نه و. کله چې محمد بن قاسم بهر راووت نو خلک یوه او بله خوا شول. د دروازې د مخې زینې یې خوشې کړې. د پوځ منصبداران، د ښار مخور او مذهبي مشران یو په بل پسې راغلل او هغه ته یې لاس ورکړل
چې د بهیم سنگ وار راغی هغه بې اختیاره په غېږ کې ځان ور وغورځاوه او ویې ویل تا زما اسلامي نوم کېښود. محمد بن قاسم ځواب ورکړ که ستا خوښ وي نو زه ستا نوم سیف الدین ږدم. د زینو په پای کې یو سپاهي آس تر قبضې نیولی ولاړ و. محمد بن قاسم په آس سپور شو. یزید بن ابو کفشه ور منډه کړه. جلبي ونیو. د محمد بن قاسم د احتجاج سره سره خلکو منډې ور وهلې او پښې به یې نیولې. په آس له سپرېدو وروسته محمد بن قاسم څلورو خواو ته وکتل. هغه داسې سترګې ونه لیدې چې په اوښکو لمدې نه وې. سپین ږیرو بوډاګانو داسې احساسوله چې ډېر ګران زوی یې ترې رخصتېږي. کونډو او یتیمانو داسې ګڼله چې تقدیر د دوی یوه ستره تکیه ترې اخلي. ځوانو نجونو او پیغلو ویل چې د دوی د عصمت او ابرو ساتونکی ترې درومي. د ارور په دیوالونو او کوڅو د ویر باران ورېده. د خپل پلار په شان د ښار ستر مذهبي مشر پروهیت پیغله لور وړاندې شوه او محمد بن قاسم ته یې د ګلونو عامل ونیو او ویل وروره زه د ارور د ټولو پیغلو په نمایندګۍ تا ته دا سوغات درکوم. محمد بن قاسم هغې ته د مننې په نظر وکتل او عامل یې ترې واخیست. د دیبل له بازارونو نه د سلیمان بن عبدالملک د بانتي آس ګلونه تر پښو لاندې کړل او ترې تیر شو. د ارور اوسېدونکو تر اوسه پورې د کوم ټولواک دومره شانداره بدرګه نه ولیدلې او د کوم عزیز په بیلتون یې دومره اوښکې نه وې بهولې. هغو لاسونو چې دوه کاله وړاندې د سین فاتح خپل ډیر غټ دښمن باله او د تورو او نیزو ګزارونه یې پرې کول. اوس یې هغه په بدرګه او مخخه کې ګلونه پیشیندي او اوښکې پې تویوي. علي، خالد، ناهید، زهره د محمد بن قاسم سره د ملګرتیا لپاره له څو سپاهیانو سره یو ځای له ښار نه بهر ولاړو. دغه قافله ټوله 80 تنه وو. په دوی کې 40 تنه هغه سپاهیانو چې له یزید بن ابو کفشه سره راغلی وو او په دې ګمارل شوي وو چې محمد بن قاسم باید لاس او پښې زولنې دمشق ته بوځي. مالک بن یوسف د صالح په سپارښت د دې ډلې مشر و. مالک بن یوسف ته صالح داسې هدایت ورکړی و چې د محمد بن قاسم به هیڅ مراعات نه کوي. مالک په خپله هم د حجاج بن یوسف پخوانی دښمن و، خو کله چې ارور ته ورسېد د یزید بن ابو کفشه په څېر د محمد بن قاسم د شخصیت په جادو کې راګیر شو. د هغه ځینې ملګري هم د ارور د خدای پامانۍ د نندارې په لیدو دومره احساساتي شول چې د سلیمان بن عبدالملک په غلطو احکامو یې اعتراض کاوه. یزید چې دوی رخصتول هدایت وکړ چې محمد بن قاسم په عزت او درناوي بصرې ته ورسوي. د امیر المؤمنین ځواب زه وایم. غرمه مهال سیف الدین یا بهیم سنگ د ارور له مذهبي مشر سره په یوه لوړه غونډۍ ولاړ و او لرې د لارې په ګردونو کې یوه قافله لیدله چې ورکېدله. مذهبي مشر یو سوړ حوصله یې وکیښ او ویې ویل د سن لمر غرمه مهال ولوېد.